ته رښتینې وې صحیح ده زمانه ما ته رښتینې وې صحیح ده زمانه ما خو تا څه کړي د خپل عشق لپاره او تا تهمت ته غاړه ایښې دار خو څه کړې او تا نامه د یار اخیستې ده له ډاره تا په نیمه شپه ژړلي د خپل رب ته یا په خوب کې درنه شوې ده بغاره ته رښتینې وې صحیح ده زمانه ما خو تا څه کړي د خپل عشق لپاره او تا تهمت ته غاړه ایښې دار خو څه کړې او تا نامه د یار اخیستې ده له ډاره تا په نیمه شپه ژړلي د خپل رب ته یا په خوب کې درنه شوې ده بغاره چې دا هر څه د ضمیر په نه ځواب کړي چې دا هر څه د ضمیر په نه ځواب کړي بیا نو ووایه د چا ملامتي ده او ته زما په شان ته نه یې نړېدلې په تا اوس هم د ځوانۍ مهرباني ده نو سوال درته کومه مه مې وژنه او راته مه وایه چې ستا بې پروایي ده چې دا هر څه د ضمیر په نه ځواب کړي بیا نو ووایه د چا ملامتي ده او ته زما په شان ته نه یې نړېدلې په تا اوس هم د ځوانۍ مهرباني ده نو سوال درته کومه مه مې وژنه او راته مه وایه چې ستا بې پروایي ده ما خو هره د امکان لاره وهلې خو چې نه در رسېدم دغه تقدیر دی او ما مې رب ته تر سهاره د ژړلي کنې وپوښته ګواه د هر تصویر دی هوس څه پیدا د تور او د سپینو تنکی حسن دی د بل غېږه کې ګیر دی ما خو هره د امکان لاره وهلې خو چې نه در رسېدم دغه تقدیر دی او ما مې رب ته تر سهاره د ژړلي کنې وپوښته ګواه د هر تصویر دی هوس څه پیدا د تور او د سپینو تنکی حسن دی د بل غېږه کې ګیر دی سله ما پوښتې چې څنګه وڅه وکړم بس په خپله د خپل ژوند ته جوړه لار کړه او که زما د لاسو نښې در سره وي هغه واخله او تنور ته یې ګزار کړه سله ما پوښتې چې څنګه وڅه وکړم بس په خپله د خپل ژوند ته جوړه لار کړه او که زما د لاسو نښې در سره وي هغه واخله او تنور ته یې ګزار کړه بې وفاو په همدې ټکي د خپل زړګی قرار کړه